عطا محمد نور له دوستم سره په ترکیه کې لیدنه ترسره کړې ده. عطا محمد نور ویلي ما زه او دوستم دواړه غواړو چې هیواد افغانستان ته درستانه شو، خو یو شرطونه لرو. عطا محمد نور او دوستم طالبانو ته ویلي باید په افغانستان کې په کابل کې ټاکنې ترسره شي چې هر څوک کامیابه شول، که هغه د طالبانو ډلې وي او یا هم نه وي، موږ یې په سر سترګو منو. دوستم او عطا نور دواړو اعلان کړی چې موږ به هم په دغې ټاکنو کې برخه وانخلو، خو باید په افغانستان کې یو ټولشموله حکومت جوړ شي ترڅو هر افغان ډاډه شي او خپل هیواد ته درستانه شي. عطا محمد نور او دوستم ویلي دي چې موږ هم ډېر زړه کیږي چې خپل هیواد افغانستان ته درستانه شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی له جنرال دوستم سره د هغه په راتګ غږېدلي او هغه څخه یې غوښتنه کړې چې باید افغانستان ته ورستانه شي، خو دوستم تر اوسه کوم څه نه دي خپاره کړي. محمد محقق عطا محمد نور او د په ترکیه کې ناست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ لیدنې ترسره شوې دي او یو لوړ بحثونه یې هم کړي دي. عطا محمد نور بیا په خپل فیسبوک لیکلي ول چې زه او دوستم دواړه به هیواد ته درستانه شو که طالبان زموږ شرطونه ومني. محقق نه غواړي چې خپل هیواد ته راستون شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.